خوږو مینهوالو آواز د رضا نور وزیر او کلام د شاعر بختیار مسعود شبوزوال او د فرمایش ملګری دی عمر مسعود شبوزوال، فاروق انقلابی، نقیب ملنگ، حنزله واحد، سلمی خیل، ریانا مسید، فانی مسید. والسلام. خلکه ورته غوږ شي، نوی رنګ نوی بیان دی، منظور ته یې لیکلی دی د ګل په شان انسان دی، د سره ټوپې په سر کې د پښتو نوی نشان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی. خلکه ورته غوږ شي، نوی رنګ نوی بیان دی، منظور ته یې لیکلی دی د ګل په شان انسان دی، د سره ټوپې په سر کې د پښتو نوی نشان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی. جوړیږي پښتون سره یو کیږي، نفرت مو ختم کیږي، په مینه بو بدلیږي، پښتو نوی تاریخ جوړ که او نوی آبادیږي، د خړه پښتونخوا لکه د ګل په شان ځلیږي، د سرې ټوپې د لاسه هر ظالم نن په لړزان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی. خو یو منظور دی زمونږ د سترګو تور دی، د خوږو زړو ټکور دی، اواز یې لور په لور دی، یوه چغه دوی سور دی، پښتون یې ربی دور دی، د امن تور پیکا یې په پښتون باندې راخور دی، دغه زمونږ زړګی زمونږ ځیګر زمونږ جانان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی، کاروان دی کاروان دی منظور پښتون کاروان دی. ये पा दुनिया के जावत पहाड़ रखा के पखड़ा पख्तूनख्वा के दई गोल पा बोगीचा के जोरत तई माशाल्लाह के सिफात ये खामखा के पदागा जमाना के दई तुमरा पा जज्बा के तारीख ये नवाई जुड़ गया दे आजी मिर्जा अली खानदान
غمونه غواړي امن ته یې پام دی د ځکه خو د ټولو نوجوانانو پې سلام دی په زړه کې خوف لري نه د زړګي نه ډېر محکم دی ډېر ښکلی یې لیکلی د بختیار مسعود کلام دی ماری د شمالي د جنوبي وزیرستان دی کاروان دی کاروان د منظور پښتون کاروان دی کاروان دی کاروان د منظور پښتون کاروان دی خلکه ورته غوږ شي نوی رنګ نوی بیان دی منظور ته یې لیکلی دی د ګل په شان انسان دی د سره ټوپې په سر کې د پښتو نوی نشان دی کاروان دی کاروان د منظور پښتون کاروان دی کاروان دی کاروان